در این قسمت برنامه چی داریم؟ تمثیلی ټوټه لرو، پښتو تمثیلی ټوټه لرو، په زړه پورې تمثیلی ټوټه لرو، داسې تمثیلی ټوټه لرو چې اوبه ځان څنګه کېږدي چې حلق مو وچ نه شي د ډېر خندان او د ډېرو چیغو نه. عروس و داماد میایه. عروس و داماد راځي، ولې نوم یې ما ته بل شی راکړی وای چې ما ته 15,000 روپۍ را. نو لیکوال او ډایرکټر یې رحمت الله خوستی دی، لوبغاړي یې صنم احمدزی او په خپله رحمت الله خوستی. دوستانو په ویاړ لاسونه وپړه کوئ تر څو دوی تشریف راوړي او ښکلې تمثیلي ټوټه تاسو ته در ډالۍ کړي. ګرانې ستړي مه شئ. الله قربان دې د سر ښورولو شم. ګرانې په خیر راغلې، هرکلی درته وایم. خبرې نه کوي زما ګرانې نازنینې، هرکلی درته وایم. ته چې د ما کور ته راغلې بس وایم دغه زما کور چراغان شو لکه شمعه چې په د کور کې بله وي. ستا له برکته زما کور روښانه شوی دی. ګوره ګرانې، خبره داسې ده که نه چې بس د کلو ارمان مو پوره شو که نه، ستا هم پوره شو د ما هم پوره شو. اوس خبره داسې ده چې غږېږې نه. خدایا خیر کړه ربا. ولې ګرانې؟ به خاطر که من چادر ما بالا کنم باید از 5,000 روپیه بدی. 5,000 روپۍ په یو څادر پورته کولو 5,000 روپۍ؟ دا ورسي دا خو د ښځو نجونو نه وایي، قانون نه وایي. خدای دې دا ډیموکراسي ووایي. خیر ده ګرانې، زه پوهېږم چې ته ټوکې کوې. ټوکې نه کوې؟ ګوره ګرانې، سر مه ښوروه که نه، لږ خبرې وکړو که نه. خب به خاطر که من کتید گپ بزنم پس 10,000 روپیه بدی؟ تباه شوم، برباد شوم په خبرو کولو 10,000 روپۍ. ای ګرانې، پلار دې لوټ کړم، تباه یې کړم. د هوټل ډوډۍ، ستا ډوډۍ، د فامیل ډوډۍ، جامې، لباس، موټر، ګلپوش، آرایش. 20 کسان مو د فامیل را لېږلي وو چې دا ما رایشګاه ته ولېږه. جیب کې خو هېڅ شی نشته، تباه برباد یم. نو زه 10,000 روپۍ له کومه کړم؟ خیر دی ګرانې، خیر دی په قرېږم که نه. ګرانې چې د ښایسته سترګې دي، د ښایسته مخ، ستا دغه ګلابي شونډې به زه وګورم. به خاطر که مریم بد نشان بدی؟ بولی لحظه په لحظه پورته ځي. بولی لحظه. ګوره ګرانې، دا څه وایې؟ همدا تا وویل ګرانې چې ګوره ګرانه، زر تر زره واده وکړو. کله به مې چې باغ بابور ته بوتلې، او کله به مې چې تا ته ایسکریم وخوست، او کله به مې شریخ وخوړو. تا به څنګه راته ویل چې ګرانه زما پلار راځي که چې واده وکړو. اوس مو چې واده وکړو 15,000 روپۍ غواړې. ګوره ګرانې، 15,000 روپو نه تېر شه. د واده اوله شپه ده، باید مېرمن خوشحاله وي. ګوره ګرانې، د سرو زرو ګوتمۍ مې درته راوړې ده. دا باید زما او تا د واده د لومړۍ شپې نښه وي. پوه شوې که نه؟ او غواړم چې تا ته یې ډالۍ کړم. او الو خدایا، اقا ما فکر که من چلا کنی باید از 20,000 روپیه بدی که من انگشتر تا بپوشم. او خدایا، هم توفه ورته راوړه د سرو زرو، هم 20,000 روپۍ غواړي. ګوره ګرانې، دا کار مه کوه که نه. کوې؟ بې پیسو کار نه کېږي.
ولا که په دې وطن کې به پیسو هېڅ کار وشي او مېرمن هم درنه 100,000 15,000 10,000 روپۍ غواړي اوس څنګه کوې کور د تباه او برباد دی په جیب کې هم څه نشته ټول د دې پلار لوټ کړي دي ګوره ګرانې نوره نه وشوه خو دا راته ووایه چې ستا د یوازې پرېښودو او زما د تېښتې لپاره څو درکړم چی؟ ما ووایې چې د تا یوازې پرېښودو او زما د تېښتې لپاره څو درکړم دا ووایه دو درزم ګله دو درزم بنګړي دې شرنګوم ګله دو درزم دو درزم ګله دو درزم بنګړي دې شرنګوم ګله دو درزم د ظالم لورې خو مخ خو مه پټوه که نه مخ ولې پټوې جانم با خاطر که در جیب تو نیست که بگریزی یا مریلا کنی چی نیست؟ هیچ 1 روپا نیست پس یک کار کرده میتونی با محبت تماس بگی با محبت خبره دغه د
ممثل ما. خواهش میکنیم تا تشریف بیارن و ایدانه خود از ما عکس کنن. عروس و داماد امروزی ما البته خیلی عروس اشوگر هم بودن. به افتخارشان. تشکر. زنده باشین. تشکر، شما خوب هستین. دا ظالم ظالم لوري اوس خو د چادر ایسته کا هغه د هغه نه را پرېږدي کنه. ایسته کا راځه ورکه جوړه سره وکړه راځه. هدایی را که برشان آماده شده میشه که برشان تسلیم کنیم. به افتخارشان. دا د ما ده. الله ډیره مننه. دام سلام جانې ته ور ډالۍ ګل ته ورکه.